نو هغه چې د وینو سره او د خاورو سره لت پت وویني بیا به هغه کې څه شي درته پاته وي هېڅ شی هم موږ ته نه وه پاته موږ ټول ژوند زندګي خوشحالانې حتی تر دې اوسه پورې موږ څخه اخیستل سوي دي موږ چې دا خپل یتیمانو د هغه لاړ شو هغه قبرو ته وګورو هغه جنډو ته یې وګورو هغه میندې چې دلته شهیدانې سوې دغه نه پاتې یو ماشوم بچی و چې هغه ځان ته ځورول و په موږ باندې چې تېر سوله هغه خواخوږی یا د هغه چې کم دردونه چې دا اوس هم هغه هلک چې موږ ووینو هغه د کاکا زوی مې په ګران او خپلواک افغانستان د امریکا ناټو او د هغوی د متحدینو یرغل د خاورې اشغالولو ترڅنګ د ظلم وحشت بشرضد کړنو د امیدونو او هیلو لوټل او د معاصر تاریخ پر تندي د سرو وینو هغه لیکل شوې کرښې دي چې تل به ورته د پیغور ګوتڅنډنه کوي ځکه چې ماشومان یې د چاودنو او بمباریو له کبله په خواږه خوب ویرول او شهیدانول هغه میندې چې د خپلو زامنو کفنونه یې د دعاو پر شونډو وتړل او هغه پلرونه چې د مزدورۍ پر ځای یې د مبارزو د لارو سپارښتنه کوله دا ټولې د اشغال زړه بوږنوونکې کیسې دي